د شاهي کانال دغه برخه چې تاسو زما تر شا وینئ دا په جمهوریت کې دغه برخه کارول شوې ده، خو هغه فصل مکمل ناتمام و. دغه ناتمام فصل به امارت تماموي او دغه ستره پروژه به بریا ته رسوي. څومره خوښ هستئ چې دا افتتاح شو، کارونه پیل شول؟ نو په دې باندې موږ ډېر فخر کوو، افتتاح کوو، ویاړو پې، خوشحاله یو چې دغه باندې کار انشاءالله څونه زر کېږي باید وسي. اقتصادي او زراعتي پروژه ده. دا خیر په ټول لغمان ته رسېږي. لغمانیان خوشبخته خلک دي چې داسې یو کانال باندې کار شروع کړي، یو کار کوي، نو دی باید پوره ملاتړ وکړي. عامل منفیه پروژو کې خو ولسونه مجبور دي چې څه قرباني ورکړي. یعنې تاسو قرباني چې ورنکو، موږ قرباني ورکړی همدغه لپاره څنګه چې موږ ورته ویلي چې باید څه موږ ته هم رایټ شي او څه تاسې ته به هم ورسېږي. زمونږ چې دا کانال تیریږي دولت نه، دا مخکې دولت نه موږ دا خواهش کړی او اوسني دولت نه دا خواهش کوو چې موږ ته د دې بدل کې لږ څه راکړي چې خیر نور منطقې آبادېږي او موږ ورانېږي. موږ خوشحاله یو چې دا کانال تیز کړو. باید موږ هم غریب خلک یو، موږ سره هم کومک وشي د دولت له طرفه. باید وسایل زیات سي، څونه چې زر په زر دا کار کېږي باید پر مخکې لاړ سي. خوږو لیدونکو سلامونه، په دې هیله چې روغ رمټ اوسئ. راغلم د لغمان ولایت ته. تاسو پوهېږئ څو ورځې وړاندې د لغمان یو حیاتي پروژه د شاهي کانال افتتاح شو. د شاهي کانال چې د لغمان او په خصوص مشرقي لپاره دا یو حیاتي پروژه او له ډېر پخوا د شاهي دوران څخه ده د لغمان د خلکو په زړونو ارمان و چې دا ستره حیاتي پروژه عملي شي. خوشبختانه څو ورځې وړاندې د دې افتتاح شوه. دا ویاله چې تاسو وینئ اوس ویاله ده، همدا د سندروا سیمه ده چې د شاهي کانال له همدې ځایه تاسو د الینګار سرشاره سیند چې په شور باندې دی، د همدې ځای نه د شاهي کانال سرچینه اخلي. د شاهي کانال به په 2 فازونو کې چې 80 کیلومتره ساحه به طی کوي دا به ځي. د لومړي فاز برخه یې اوس شروع شوه. دا به لمدي سندروا کلي څخه ځي او د سلطان غازي بابا شهرک به طی کوي او د سفرو کلي هلته د هغه سفرو کلي واش کې به دا یو ځای کېږي د الیشنګ د نورو ویالو سره. دا کانال به 80 کیلومتره اوږدوالی ولري په 2 فازونو کې، البته چې لومړی فاز 6.6 کیلومتره اوږدوالی لري او په دې سره به 20,000 هکتار ځمکه خړوبه شي او د لغمان د خلکو هغه ارمان چې له کلونو لسګونو کلونو پخوا یې درلوده د دغه شاهي کانال په رغونې سره به دغه ارمان د دوی پوره شي. نو نن مې تاسو راوستې همدې صفري نقطې ته چې دا د الینګار سیند او دا هم د شاهي کانال هغه کانال اوس لپاره ویاله ده. دا ویاله به استه استه شاوخوا پخېږي او په لوی کانال به بدلیږي او د لغمان ولسونه به د دې اوبو له اهمیت او همدارنګه د دې له مزایاو او ګټو څخه برخمن کېږي. اوس ورځو عملاً وینو چې د شاهي کانال کې کار شروع دی. هغه بودیجونه هغه به هم د خلکو نظرونه تاسو ما سره وګورئ، را سره پاتې شئ. د شاهي
منطقي یو تن اوسیدونکی را سره دی، له ده سره به د شاهي کانال د افتتاح په اړه خبرې ولرو. وروره ستړی مه شې، سلام علیکم. جوړې صحت دې ښه ده؟ قراري ښه خپله خاص دی. نوم مبارک دی چې ده؟ نوم مې زاهد الله ده. زاهد الله د د کوم ځای شهید زګي اوسیدونکی؟ کانال د الینګار پړوی د شهید زګي کانال څخه خبرې کوم. ښه ډېره ښه ده. دا راته ووایه چې شاهي کانال افتتاح شو، دې ته ستاسو د خلکو څومره خوښه استئ چې دا افتتاح شو، کارونه پیل شول؟ بالکل دا خو موږ له دې دولت څخه ډېر خوشحاله یو. کلونه بعد دغه کارونه سخت په ټپه باندې ولاړ ول. د ډېرې کلونو بعد موږ په شهید زګي کانال کې دا کار شروع شو، نو په دې باندې موږ ډېر فخر کوو، افتتاح کوو، ویاړو پې، خوشحاله یو چې دغه باندې کار انشاءالله څونه زر کېږي باید وسي. ځکه یو خو امکانات د دې ده چې په 2 موټرو باندې چې شی نه کېږي، باید وسایل زیات سي، څونه چې زر ته زر دا کار کېږي باید پر مخکې لاړ سي. د دې شاهي کانال لپاره ستاسو ولسونو پخوا کومه هڅه کړې وه که نه وه کړې؟ ولې نه ډېرې کړې وه، خو اجرات پې نه کېده صاحب. دا کارونه انشاءالله اوس پې شروع سوله، افتتاح پې لکه ډېر کم وخت کېږي شروع سوله، انشاءالله ډېر به مخکې ورځي. دا چې ته د دې سیمې اوسېدونکی یې، ستاسو د خلکو، ځوانانو، مشرانو د شاهي کانال په ساتنه کې ونډه چی ده؟ ونډه همدغه ده چې مثلا موږ به هم له ده نه ساتنه کوو، موږ به پکې کارونه کوو، ځکه افغانستان اقتصاد زه خراب ده، ضربه یې زخته ډېره خوړلې، خو ماشاءالله بیا هم انشاءالله موږ باید دا ځوانان چې بیکاره ګرځي په دې کې باید موږ څه مهربانه خپله کار وکړو، ځکه خپل وطن ده، چې خپل وطن په خپلو مټو سره جوړ نه کړو نو پردی خو یې موږ ته نشي جوړولی که نه. باید موږ په خپله پکې کار وکړو، د ځوانانو د بیکار نه مثلا چې هر چېرې اوسي دی هم دلته کار وکړي، وسایل لا ډېر سي، سیستمات برابر سي انشاءالله، او ساتنه کې به برخه اخلي. ولې نه په تکو تور چې د موږ سر پکې هم ځي، موږ قربان یو، تیار یو ورته. دا اوسې د شاهي کانال ګټه به چی خلکو ته؟ ګټه یې دغه ده چې یو خو صاحب مهربانه ځمکه آبادېږي، بل دغه چې صاحب مهربانه مثلا موږ د یو بل هېواد څخه یو شی راوړو په خپل افغانستان کې، مثلا هغه قیمت یې سلي موږ ته 200 حسابېږي، باید د خپلو اوبو څخه موږ خپله ګټه واخلو. په دغه باندې چې یو خدا چې هر نیالګی ورته کینو، مثلا غنم، بل شی چې څه شی وغواړو موږ د دغه څخه ګټه اخیستلی سو. دا چې اوس عملاً وینو هغه د کار شروع دی که نه؟ بالکل. نو ستا پخوا داسې فکر کوو چې دا کانال به شروع کېږي او دا به ځي؟ یاره نه، دغه سوچ خو په ژوند کې لا نه و کړی، خو مګر هم اورېدلي ول، موږ ویلې چې یاره دا کار ډېر غټه خبر ده چې مخکې لاړ سي. نو اوس موږ شکر د ویاړو د خپل دولت نه، د خپلو مشرانو نه، د خپل عزیزانو نه، نو چې انشاءالله دا پر موږ ته دا کار موږ ته په مخ باندې ویسو. یوه خبره ده چې د وسایلو کمی موږ لرو، دغه وسایل باید زیات سي، چې وخت کې یو ځای کې مثلا یو شی زیات سي، کار پر مخ زر ځي. ډېره مننه، ژوندی اوسې. انشاءالله شرکت سره به موږ هم خبرې ولرو، نو هغوی به د وسایلو په زیاتوالي کې حتمي همکاري کوي. ژوندی اوسې، ډېره مننه. قربان مسم. لیدونکو ښه راغلاست. بیا هم یو مخور شخصیت را سره دی، له ده سره به هم د شاهي کانال په اړه خبرې ولرو. استاد ستړی مه شئ، صحت دې ښه ده؟ جوړې ښې؟ جناب استاد صداقت نیازی اکثره تاسو یې پیژنئ. استاد د شاهي کانال د ډېر وخته د لغمان د ولسونو، بالخصوص د الینګار د ولسونو ارمانو، څو ورځې وړاندې افتتاح شو. په دې اړه د الینګار بیا د لغمان د یو مشر په صفت ستاسو خوشبیني، ستاسو خوښي، احساسات څنګه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په دې هېواد د آبادۍ یا د رغونې په برخه کې که هر څوک یو تیږه له دغه ځای نه راخلي، او داسې یو بنیاد په شکل یا دیوال یا یو فرضاً استنادي دیوال یا نور سړکونه د آبادۍ د رغونې کارونه کوي، ولس یې ستاینه کوي، دا د ویاړ ځای ده، د خوښۍ ځای ده، د افتخار ځای ده چې څو ورځې مخکې تقریبا ډېر لنډې ورځې 2-3 ورځې مخکې دلته د هېواد او مسؤلو چارواکو لخوا نه دلته یو ډېره درنه غونډه وه چې په غونډه کې ولسي قومي مشران او سیاستوال موجود وو. نو د بیا ځلې د پرانستنې او د بیا ځلې د کار د جریان افتتاح یې وکړه، او ولسو او د الینګار ولسوالۍ او ټول لغمان ته ډېر خوښي او خوشحاله دي. مننه استاد. د الینګار د یو مشر په صفت چې تاسو تقریبا د شاهي کانال د تاریخچې په اړه که وغږېږي، او دلته د دې ولسونو د دې کانال جوړېدا لپاره کومې هڅې کړي؟ نو زما په یادښت او یا څومره چې زه معلومات لرم، دا نو د هغه د شاهانو د ظاهر شاه او بیا ورپسې داود خان و، بیا ورپسې چې ډاکټر ظاهر صدراعظم په افغانستان کې
نو دغه کانالونه او د دغې ویالې د دغه کارونو چې مشرانو له خولې موږ اورېدلي دي، نو موږ عملا کوم شی ونه لیدل. بیا د غني په واکمنۍ کې دلته عملا کار شروع سه او بدبختانه به ورته وي چې هغه کار ټاکنی سو، نیمګړی پاتې سو. او اوس چې امارت اسلامي په واک کې ده او دوی واکمن دي، نو پرون 3 ورځې مخکې تقریبا او دلته هغه مسؤل چارواکي وزیر صاحب راغلی، نور چارواکي ورسره قوي مخور سپین ږیري د ځان د دپاره تاسې وینئ چې دلته ماشینونه لګیا دي، عملا کار روان ده او لومړي پاس باندې کار شروع ده او هیله مند یو چې انشاءالله چې دا کار به تکمیل شي او خوښ وي په ټول ولس پرې خوښ. مننه جناب استاد. د لنګار د ولسونو خصوصا شاهي کانال چې په کومو سیمو تیریږي، د دوی دنده مسؤلیت څه دی چې د دې په حفاظت کې؟ نو دوی ولسونو باید د حکومت سره د دې چارواکو سره د دغو انجینرانو سره دلته چې څوک په دې هغه کې مسؤلین دي کار کوي، دوی سره باید اوږه په اوږه کار کوي، ودرېږي، همکاري ورسره وکړي، د ماشینونو حفاظت وکړي، د دوی د کار نه حفاظت وکړي. دا خو یو حیاتي اقتصادي او زراعتي پروژه ده. دا خیر خو ټول لغمان ته رسېږي. لغمانیان خوشبخته خلک دي چې داسې یو کانال باندې کار شروع کړي، هلته کار کوي، نو دی باید پوره ملاتړ وکړي. مننه استاد. تاسو یې ګټو ته یوه اشاره وکړه، د شاهي کانال ګټې به څه وي؟ نو شاهي کانال تاسو وینئ چې له دغه ځای نه چې دا د شاهي زیږی ده، مشهوره شهرت لري، دغه ځای نه او دغه د سندروا د هغه نه سرچینه اخلي، د لاندې الینګار سیند تاسې وینئ چې دا اوس خو اوبه کمې دي، دا خو بیا ډېرې اوبه دي. نو دا اوبه چې دې ځای نه ځي، داسې موږ ډېرې دښتې لرو، د بابا صاحب دښته لرو، او دا چې له همدغه شاهي نه ونیسي تر لغمان تر مرکزه پورې، دا خو په زرګونو هکټاره ځمکه ده، دا اوبه کېږي، دلته به اوبه پیدا شي، ساګانو کې به اوبه پیدا شي، ویالې به شي، دلته باغونه جوړ شي، دلته به زراعتي ځمکې جوړې شي. نو دا خو لغمان دپاره کیمیا ده، طلا ده. مننه استاد. ته کله چې ځوان وې د همغه وخت نه به د شاهي کانال خبرې اورېدل کېدې، اوس دا د پکې سپین ږیری، دا چې اوس کارونه شروع شوي دي، دا خوب د په حقیقت بدل شو؟ دا خوب مې په حقیقت بدل شو. بل ما پې پوسټ هم کړی ده او اخره کې مې یو جمله دا هم لیکلې ده چې هیله من یم چې کارونه یې بشپړ شي او بیا ټاکنې نه شي. نو دا خو د ټول هېواد دپاره، خصوصا د لغمان دپاره سره زر ده. واقعا دا د آبادۍ یو ستره پروژه ده. قوي خدای پروژه دې وکړي چې دا عملي شي او په دې کې حکومت او اړونده شرکت او خلک، ولسي خلک مرسته وکړي. جناب استاد مننه. په همدې هیله چې دا پروژه عملي شي، نو تا نه مننه چې موږ سره دې خبرې وکړې. تاسو نه مننه چې زحمت مو ګاللی ده او دا شی رسنۍ له لارې نه د ملت ته، د ولس ته یو مثبت پیغام ورکوي. تاسو هم ډېره مننه. ژوندی اوسه استاد. دا چې شاهي کانال د همدې سندروا کلي نه سرچینه اخلي، د دې کلي یو اوسېدونکی را سره دی، هغه سره به خبرې وکړو. حاجي صاحب څړی مه شئ، جوړ یې، صحت دې ښه ده؟ نوم مبارک دې چی ده؟ مګل خان. د شاهي کانال ستاسو له کلي نه شروع کېږي او کته به وطنونه خړوبه کړي. د دې په اړه ته څه نظر لرې؟ احساسات دې څه دي؟ تېره ورځ افتتاح شو، څنګه خوښ یې که خفه؟ خوښ یو، داسې خو نه ده چې خوښ نه شو، خوښ یو، خو داسې کار ده چې موږ ته باید څه ورسېږي، څه باید ده چې موږ ته ورسېږي. دغسې خو نه شي چې بیخي موږ یاد هم نه کړي څوک. یعنې تاسو بدیل کې څه غواړئ؟ تاسو ځمکې لاندې کېږي، څه کېږي؟ دغه ځمکه چې زموږ ورانېږي، د هغه لپاره موږ شی غواړو. د دې په اړه تاسو حکومت سره، چارواکو سره خبرې کړي؟ مخکې هم خبرې کړې وو، مخکې هغه کې خبرې هم کړې وو. اوس یعنې اوس حتما اوس هم کوو، اوس هم داسې نه پرېږدو، خو کوو. خو په دې چې موږ ته باید څه ورسېږي او تاسې ته هم ورسېږي، موږ ته هم ورسېږي. داسې خو نه ده یو سړي ته ورسېږي بل ته ونه رسېږي. نه، د تاسو ابتدایي کوم مجلس د دولت سره کړی که نه په دې رابطه؟ په دې رابطه دولت سره مخکې خو هم کړی، اوس به هم کړی یي. مخکې ستاسو څه وعده درکړل شوی دی په بدل کې؟ موږ ته داسې ویلي وو چې یو ځای چې 1 متر چې وځي او 1 متر په ځای کې 10 متره تاسې ته په هغه باندې هغه درکوو، یا ځای درکوو یا کوم هغه درکوو، پیسې درکوو. داسې ویلي وو. بیا دا یو پلس ویلي وو.
او دا خبره موږ نو سره تاسو د خلکو څومره ځمکه په دې کې زیستا په نظر یاره زمونږ په نظر تقریبا سوچري په برای شي د ځای نه هغه سر نه ونیسه د هغه سر پورې اکوزه د کوکړمنګو پورې زمونږ ځای ده او هغه ځای پورې او موږ هم د نیالګیزي معلومه هم پټیزي هم خرابم دي ټول دا لمنځه ځي څنګه چې دی په هغه کې موږ ته ویلي وو چې اتمن تاسو ته څه درکو دلته جماعت د دغه د کورونه دي شاید هم لمنځه لاړ شي دا خو عمل منفیه پروژه ده ډیر زیات خلک به دینه برخمن کیږي عمل منفیه پروژو کې خو ولسونه مجبور دي چې اوسه قرباني ورکړي یعنی تاسو قرباني چې ورنکو موږ قرباني ورکړای هم دغه لپاره څنګه چې موږ ورته ویلي چې باید سمون ته راشي او ستاسو ته به ورسیږي څنګه چې دونه ازمکه چې آلته آبادی کیږي باید موږ ته ورسیږي کنه موږ ته ورسیږي دونه خو هغه نه ده چې باید چې ډیزاین ازي بابا صاحب ډاک پورې زی نزي بابا صاحب ډاک پورې چې ازمکه یو آبادی راځي مخه ده زمونږ ځای چې شه ده زمونږ ورانه باید موږ ته یو سر راشي دغه لپاره نو خوخه ده او دا خبره زمون خوخه ده خو څه شي راګي خوخه ده کرانه کې بیا نو خوخم نه یو چې دا څه هغه شي نه که خدای نه خواسته دریم نکی نو بیا خو به په ساتنه کې کومک کوي نو کومبه خو کومبه اتمن کومبه خو یو شی چې جوړي یو آبادی ته کومبه اتمن کومبه باید وکړو تاسو موږ سره کومبه وکوي موږ چې تاسو سره کومبه کوو تاسو موږ سره کومبه وکوي دسه ونو شي چې والله یوازې موږ نه کومه غواړي تاسو بغلې شي نه دولت چې ده دولت خو ډیر پراخه سینه لري موږ امیدواري چې د مقابل کې به حتمی تاسو د نظر د فکر نه هم غټ امتیازات نظر کې نیولي ان شاء الله دا مشکل به رفع کیږي نو ورسته کې حکومت نه څه غواړي څو کی موږ هم دغه شان مختلي هم دغه باید موافق شو موږ دې سره موافق شو دغه لپاره چې مونږ ته سره د کارګي چې دغه ځای تاسو ته مونږ ورکو یا د دې بابت کې او ځای بابت کې پیسې درته درکو نارغوندې مونږ سنو وایو او باید یو شی وسی که شی ولسی بیا خپاستي بیا نو خپایو دا خدای دې مخه پکوا نه خو خپم چې شو خو خپه خانه ده مونږ وایو چې باید یو سوشي نه ان شاء الله خو حکومت به تاسو نه خپه کې حتمی به اوس نظر کې نیولې ډیره مننه وروره چې ما سره خبرو ته حاضر شو ان شاء الله حکومت به تاسو وختونو ته حتمی پام کوي مننه خدای پامان مخم خنو بیا هم خرغلاس د همدې سیمې یو بل ځوان هم را سره دی لدنه به هم د شاهي کانال د افتتاح په اړه وورو ځوان سره مشي ژوندی اوسې ورونه صحت دې ښه ده ان شاء الله خدای فضل ده نوم دې څه ده نوم مې غازي کوم کلی اوسیدونکی د سندروادي کلی اوسیدونکی غازی خان ته به خبرونه او تخل بم راغلي میلمانه د شاهي کانال افتتاح شو او شاهي کانال باندې کار روان دی دې په اړه ستا احساسات څنګه دي خوشاله نه اولا دا د وطن یو آبادی هغه د مونږه ځوانان مونږ بعد وطن د خدمت کومه خوشاله وي سي هغه تیر شي دا د وطن یو آبادی لار ده تاسو به د شاهي کانال په جوړېدو په ساتنه کې داسې قومي خلک به کومه ونډه ولري زمونږ نور مشکل نشته زمونږ دا مشکل دا زمونږ دا ډېر وړوکی کلی او دومره پټي هغه نه لرو او وطن دی غریب زمونږ دا مشکل دا چې وایو چې شخصي ځمکه ده زمونږ چې دا کانال تیریږي دولت نه دا مخکې دولت نه موږ دا خواهش کړی او اوسني دولت نه دا خواهش کوو چې موږ ته د دې بدل کې لږ څه راکړي چې خیر نور منطقي آبادیږي او موږ ورانیږي موږ خوشحاله اوسو دا کانال تیز خو باید موږ ته موږ هم غریب خلک یو موږ سره کومک وشي د دولت له طرفه ښه خبره ده دا کانال چې تیر شي تاسو سره به حتمي مرسته کوي دې ګټه به شي خلکو ته دې ګټه دا ده چې دا وطن نورم آبادیږي زمونږ دا وطن ته پراختیا ده خو بس ډېر ورانیم کېږي چې دلته زمونږ مسجد د دام شی دی یو کورونه هم ورانېږي پټیم له منځه ځي او ډېر ورانیم که خو ډېر آبادیم کېږي خو موږ هم دومره پټي هغه نه لرو دا یو دو پټي لرو باید دا خرابېږي دې په بدل کې باید موږ ته څه راکړي دولت سره تاسو خلکو ناسته کړې ده مخکې دولت سره موږ ناسته کړې هغې موږ سره ډېر غټې وعدې کړې او دې دولت سره موږ ناسته کړې ده دې موږ ته هغه کړی ده چې حتما تاسو سره یو څه کوو
نو په وروستیو کې د یو ځوان په صفت دولت نه څه غواړي او د دې د په ساتلو کې او په کار کې کومه وعده کوي خلکو سره؟ مونږ ان شاء الله دا کار چې شروع شو که مونږ ښه ساتو ښه د خدمت کوو ښه کارونه ورته کوو دا خو د وطن ویاړ ده او دولت نه دا خواهش کوم چې زمونږ کلی د دا غریب وطن ده او مشکلات هغه سره ډېر مخ سوي یو دولت نه دا خواهش کوو چې زمونږ ولس سره د کومک وکوي او که کومک هغه نه د دې بدل کې د جای ورکړي او یو کومک ورسره څه وکوي دولت نه دا خواهش کوو. ژوندی اوسئ په همدې هیله چې ستاسو غوښتنو ته حکومت رسیدنه وکړي. کور ودان حکومت ستاسو پیغام واورېده، انشاءالله حتمي به مو اواز اوري. ډېره مننه. ژوندی اوسئ. د شاهي کانال دغه برخه چې تاسو زما تر شا وینئ دا په جمهوریت کې دغه برخه کارول شوې ده، خو هغه فصل مکمل ناتمام و. اوس چې امارات یو څو ورځې مخکې د دې افتتاح وکړه دغه ناتمام فصل به امارات تماموي او دغه ستره پروژه به بریا ته رسوي. د شاهي کانال تاسو نظرونه د دې په اړه د خلکو واورېدل چې دا د لغمان د ولسونو لپاره ډېر یو ارزښتناک لرونکې پروژه ده. تاسو وینئ چې تقریبا د الینګار د سیند نیمایي په دې کې ځایږي. دا کانال تر مرکزه تلل او په لغمان کې راتاوول د لغمان د خلکو په ژوند، اقتصاد، په ټولو برخو باندې مثبت تاثیر لري. د هغې ورځې په هیله چې دغه کانال خپلې بریا ته ورسیږي. درنو لیدونکو، زموږ خپرونه چې لغمان ته د شاهي کانال په اړه مو تاسو ته وړاندې کړه همدومره وه. تر هغې چې بیا د یوې بلې خپرونې سره ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تر هغې مو په الله سپارم. هر ځای کې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ.